سوراب اوسیدونکی د ننګرهار نن شپه ډېر خوشحاله شو د افغانستان کرکټ پاکستان وګټله ټول خلک خوشحال دي. اوسیدونکی ما ډېر زیات خوشحاله یم چې افغانستان پاکستان څخه دا لوبه وګټله او نصیب عبدالرحمن ټول افغانان ته زما لپاره مبارک وي. ډېره نوم انجینر عبید الله صافی د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل یم او د نن ورځ دغه کومه بریا چې موږ د پاکستان په خلاف باندې وګټله واقعا ماته یو نه هېرېدونکې ورځ ده. واقعا دا باید تاریخ باید دغه ورځ ولمانځي او زه خو شاید زه داسې یم که نه بیخي د خپل احساسات نشم کنټرولولی. واقعا دا هغه لوبه ده چې د پاکستان په خلاف باندې موږ وګټله. واقعا زه زیات خوشحاله یم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالمبین امینزی ده، د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. نننۍ بریا د افغانستان په تاریخ د کرکټ په تاریخ کې واقعا چې یوه لویه بریا وه. لومړی ټول هېوادوالو ته مبارکي د زړه د کومې وایم. واقعا دا هغه بریا وه چې په دې باندې افغانان راټول شول او د افغانانو عملا احساس تاسو وینئ. واقعا په دغه چوکونو کې چې وو مخکې دغه افغانان د ډېر وروسته مایزل څخه وروسته دغسې احساس د خوشحالۍ احساس کوي. دا د ټولو افغانانو ته زما لخوا نه مبارک وي. واقعا دا ډېره لویه بریا وه. افغانستان دې تل په هر میدان کې آباد او آرامه او پرمختللی لري. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره